د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد وایي چې بهرنیو ځواکونو په تیرو 115 ورځو کې د پام وړ پرمختګونه کړي او خپلې 15 پوځي اډې یې پرې ایښي دي. نوموړي ویلي دي چې د بندیانو د ازادۍ په برخه کې هم ښه پرمختګونه شوي او کابل حکومت او طالبانو مذاکره کوونکو ټیمونو هم د خبرو پیل ته خپل چمتووالی ښودلی دی. نوموړي زیاته کړې که څه هم د توافقنامې تر لاسلیک وروسته یې په افغانستان کې هیڅ سرتیری نه دی وژل شوی، خو په وینا یې چې افغانستان کې د وروستیو اونیو په ترڅ کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د نه منلو وړ دی او په ځانګړي ډول یې په سمنګان ولایت کې د طالبانو د تیرې ورځې برید غندلی دی. خلیزاد دا ډول بریدونه د سولې د دښمنانو لپاره ښه سوژې بللې او ویلي دي چې دغه برید به هغه کسان پیاوړي کړي چې د سولې سره حساسیت لري او د نورو لخوا لوبول کیږي. خلیزاد نه دی ویلي چې د سولې له دښمنانو یې څوک هدف دی، خو تېره ورځ د جمهور رئیس غني سلاکار شاه حسین مرتضوي د سمنګان برید ته په غبرګون کې ویلي وو چې طالبانو له دې برید سره د سولې دروازې وتړلې. زلمي خلیزاد له ټولو خواوو غوښتي تر څو جګړې راکمې کړي او ټینګار یې کړی دی چې دوی به د زندانیانو د آزادولو پروسې پر بشپړولو د بین الافغاني مذاکراتو پر پیل او پر شوي تړون ته د ژمنتیا په ښودلو سره پر ټولو لوریو فشار راوړي. د یادونې وړ ده چې خلیزاد داسې مهال دا څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې د کابل حکومت چارواکو یو ځل بیا د بندیانو په نه خوشي کولو او پر طالبانو د نا اعلان شویو تعرضي عملیاتو په پیل سره یو ځل بیا د جګړې ډګر تود کړی چې په غبرګون کې یې طالبانو تېره ورځ په سمنګان ولایت کې د ملي امنیت ریاست له ټول پرسونل سره یو ځای له منځه یووړ. زلمی خالد، خپلواک تلویزیون.